سلامونه نیکې هیلې مې ومنئ قدرمنو انجینر صاحبانو. بیا هم ښه راغلاست. انجینر سید سمیع الله نصرت یم. قدرمنو انجینر صاحبانو، موږ د واټر جیم درسونه شروع کړي دي چې زیات درسونه مو ولوست او واټر سپلای برخه کې واټر جیم مو هم شروع کړی دی چې 13 ورځ مو ترې د واټر جیم دپاره د لیاوټ موضوع باندې کار وکړ او د خپلې شبکې دپاره مو لیاوټ ترسره کړ. نن به قدرمنو انجینر صاحبانو خپل درس مخ ته وړو او نور درس به هم لولو. راځو به انجینر صاحبانو واټر جیم به خلاص کړئ. دلته به راشئ اوپن ته، خپل پروجیکټ به خلاص کړئ. ښه، منتظر به شو چې هایدرولیک موډل یې خلاص شي. انجینر صاحبانو که هایدرولیک موډل یې خلاص نشي دغه زموږ کار به مشکل وي. صحیح ده، لکه دلته ما سره تایر خلاص شو، لرې کومه. انجینر صاحبانو پرون موږ په دې باندې خبرې وکړې چې څنګه کولی شو ریزروار همدارنګه پایپونه جوینټونه ورسره بیا هم ریزرور دا څنګه کو رسم کو، خپل پلاټ لیاوټ د شاهي سیستم سره څنګه کو وصل کو او دغه کریټ کو. دا کریټ هم د دې پرون وکړو 13 ورځ. بیا مو په دې خبرې وکړې څنګه کولی شو دوی نومونه چینج کو، دې باندې مو هم خبرې کړي. هغه نه وروسته موږ انجینر صاحبانو په دې هم خبرې وکړې چې دغه جوینټ لیکل یې څنګه تنظیموو، څنګه یې دغه کوو، د جوینټ دپاره د دو هایټ دا څنګه ترتیب کو، لیکلو اندازه څنګه ترتیب کو. دغه موضوعاتو باندې موږ پرون خبرې وکړې، دا مو ټول تدریس کړه او هم لوستل. انجینر صاحبانو نننۍ موضوع به زمونږ راشو کولی شو. دلته انجینر صاحبانو مشخص نه ده، تاسې هر یو اول ته ور معرفي کوي، تعریف کوي، هغه مشکل نه لري، خو موږ به خپل د هغې له مخې مخ ته لاړ شو. آوټلاین د مخې چې په آوټلاین کې موږ سره څه دي وګورو. ښه، آوټلاین کې انجینر صاحبانو لیاوټ مو خلاص کړ. لیاوټ آف واټر سپلای سکیمز، الیویشن آف جنکشن پوینټس. نو نننی درس زموږ چې دی انجینر صاحبانو الیویشن آف جنکشن پوینټس دي، یا څنګه کولی شو چې موږ خپل الیویشن ور معرفي کو، خپل جوینټونو ته الیویشن څنګه کو معرفي کو. نو نن به موږ پر دې باندې بحث کوو. دا به څنګه کوو وایو. راځو خپل درس خلاصو. ښه، زمونږ به نن هدف څه وي، دوی ته څنګه ارتفاع معرفي کړو. انجینر صاحبانو د ذخیرې نه یې فیل کوو. دلته راځو موږ خپل سروې پلاټ کې ګورو. په سروې پلاټ کې ما سره د خپل هر یو بخش څنګه دی ارتفاعګانې موجودې دي. ګوره جنکشنونه ما سره خپل ارتفاعګانې دي، هر ارتفاعګانې چې دا په سروې پلاټ کې ما ته راکړل شوي دي. دلته تاسې وګورئ د هر جنکشن او د هر بخش څنګه دی الیویشن ما سره څنګه دی موجود دی. ښه انجینر صاحبانو راځو دغه الیویشن څنګه واټر جیم کې موږ د جوینټونو ته ور معرفي کړو تر څو یې ما سره د اتومات ډیزاین ترسره کړي. صحیح ده، و کار شروع کوو. دلته به راشو لومړی به د ذخیرې نه پیل کړو. انجینر صاحبانو دوه طریقو سره موږ کولی شو چې د ذخیرې دپاره الیویشن معرفي کړو. رایټ کلیک په دې باندې کلیک وکړئ، دلته راشي انجینر صاحبان دلته وګورئ. صحیح ده، دلته الیویشن ما سره په میټر دی، که تاسو سره په بله ژبه یونټ رایټ کلیک کوئ، یونټ انفارمټینګ دغه کوئ، دې ځای نه ورسره هغه چینج کوئ. صحیح ده، په دې طریقې سره تاسې هم کولی شئ دا چینج کوئ. ما سره چې الیویشن څومره دی دلته به راشم انجینر صاحبانو، زوم نه به وبحثئ، بیرته یې زوم کوئ. 2080 دی، نو دا به وران کړم 2080. صحیح شو انجینر صاحبانو. دا ما سره د سپرینګ هغه الیویشن شو. نو دا یې لومړی طریقه ده انجینر صاحبانو چې په دې طریقې سره تاسې هم کولی شئ دې ته ارتفاع ور معرفي کړئ
او د هغې نه وروسته تاسو څنګه کولی شئ انجینر صاحبانو یعنې د دې الیویشن یې واخیسته. دوهمه طریقه انجینر صاحبانو که چېرته تاسې راشئ دلته فلیکسیبل ټیبل ته ما مخکې ویلي چې انجینر صاحبانو ګوره دا فلیکسیبل ټیبل چې دی دا د دغه ځای نه راځي. دلته به واټر جیم ته راشئ، واټر جیم کې فلیکسیبل ټیبل به کلیک کړئ، صحیح شو، دې ځای نه راځي. دلته به فلیکسیبل ټیبل ته راشئ، د الیمنټ سیمبولوژي ده او د فلیکسیبل ټیبل دی. په فلیکسیبل ټیبل کې به تاسې دلته راشئ چیرته ریزرور ټیبل ته. په ریزرور ټیبل به ډبل کلیک وکړئ، صحیح ده. کله چې تاسې ډبل کلیک وکړئ انجینر صاحبان دلته وګورئ تاسو سره دوه ریزرور لرئ. په دې شکل تاسو سره دا ریزرور څنګه دی، دې ځای کې به ورته ریزرور ته څنګه ورکوئ، هغه ریزرور 2 ته به دې ځای کې داسې دغه ورکوئ، اندازه ورکوئ تاسو سره دویم ریزرور څومره دی. ما سره دویم ریزرور څومره دی، 2006 متره. صحیح شو انجینر صاحبانو. نو دا مو څنګه شو، ور معرفي شو، صحیح ده. ګورئ ما مخکې مو ویلي انجینر صاحبانو کله چې تاسو محاسبه وکړئ تاسو سره فلو چې دی آوټ نیټ دی، یعنی خارجونکی هغه لیټر پر سیکنډ فلو هم درکوي. کله چې مقدار محاسبه شي هایدرولیک ګریډ لاین هم تاسو سره سمجھ د هایدرولیک ګریډ لاین د 100 مترۍ کې دی، په دې شکل دا هم درکوي. نو کله مو چې دا ور معرفي کړي انجینر صاحبانو دا به کلوز کوي، صحیح شو. چې کلوز هم کوي دا معرفي شو. اوس تاسې راشئ انجینر صاحبانو په دلته په دې باندې کلیک وکړئ، صحیح ده. دلته راشئ وګورئ انجینر صاحبانو فزیکل الیویشن ما سره څومره دی، 2006 متره دی. نو دا به څنګه کوئ انجینر صاحبانو، تاسې ور معرفي کوئ. دلته مو دا ور معرفي کړ، فزیکل الیویشن دی خپله واغسته. نو دا راسره څنګه شو، سیف شو. هغه نه وروسته انجینر صاحبانو موږ به هر جوینټ ته بیل بیل الیویشن معرفي کوو. څنګه به کوو، د هر جوینټ دپاره بیل بیل الیویشن. بیا هم دوه طریقې تاسې لرئ انجینر صاحبانو، هر طریقې نه تاسې استفاده کولی شئ، اسانه درته ښکاري. راشئ دلته رایټ کلیک وکړئ، دا جوینټ 1 دی. ګورئ جوینټ 1 ما سره دلته الیویشن موجود نه دی، دلته فزیکل الیویشن پیدا کړئ انجینر صاحبانو. را به شو فزیکل فایر فلو فزیکل الیویشن دا دی، 0 دی ما سره، صحیح دی انجینر صاحبانو. دا به هلته چینج کړئ، را به شئ دې ځای ته سروې پلاټ ته. څومره دی انجینر صاحبانو، دا مې لومړی جوینټ دی که نه، لومړی جوینټ ما سره څو دی، 2008، صحیح شو. نو دې ما سره ارتفاع واغسته 2008. په همدې شکل انجینر صاحبانو سکیپ وهئ، په دوهم جوینټ کلیک کوئ، دلته به راشئ لومړي جوینټ واغسته ارتفاع، دوهم جوینټ ته راځئ، په دوهم جوینټ کلیک وکړئ، دلته راشئ فزیکل الیویشن ته، صحیح ده. نو بیا تاسې ځئ سروي شیټ ته. سروي شیټ کې ما سره دا څومره دی، 2029، صحیح شو، او انټر وشو. دا لومړی طریقه ده انجینر صاحبانو. یو بله طریقه تر ټولو نه اسانه طریقه ده، په دې هم تاسو کولی شئ. دلته به فلیکس ټیبل ته راشئ انجینر صاحبانو. په فلیکس ټیبل کې به تاسو جنکشن پیدا کړئ، چې جنکشن دی باندې ډبل کلیک وکړئ انجینر صاحبانو. کوم جنکشن چې تاسو دي منظم په دې شکل دلته سیب شوي دي. وګورئ جوینټ 1 نه تر جوینټ 14 پورې دلته راشئ انجینر صاحبانو. وګورئ ما سره اخیری جوینټ څومره دی، کوم جوینټ دی، دا به لږ دلته کوم انجینر صاحبانو، جوینټ 14 دی، صحیح دی انجینر صاحبانو، صحیح شو. ګورئ انجینر صاحبانو دا زون دی، تاسې مطلب دا په کوم زون کې دی هغه ور معرفي کیږي، خو فعلا دې ته ضرورت نشته چې تاسې معرفي کوئ. ډیمانډ کلیکشن، ډیمانډ پر لیټر پر سیکنډ، هایدرولیک ګریډ لاین، را به شئ فریشار ته. دا ټول به د خیره موږ خپله ور معرفي کوو. دا به څنګه کوو، خپله ور معرفي کوو. فریشر باندې به رایټ کلیک وکړئ، یونټ فارمټ ته به لاړ شئ، را به شئ دلته به MH2O کوئ، ورته دا به څنګه کوئ، MH2O کوئ، اوکې صحیح شو. ښه انجینر صاحبانو دا ما سره د جوینټ آی ډي او جوینټ دی، دا ما سره جوینټ آی ډي ده چې دغه زما پیپ په کمې آی ډي صف دی، لومړی په 1 دیش 3 دیش 15 دیش ان تر 50 آی ډیانو پورې، یعنی معنا تر دا مهاله موږ سره 58 چیرې اټمز دی په دې کې. دا مې لیبل دي چې جوینټ 1 جوینټ 2 تاسو ته مخکې مو ویلو چې دا تاسو څنګه کولی شئ چینج کولی هم شئ. لکه مخکې تاسو ته ما په دې باندې خبره کړې وه چې دا لیبل د دې ځای ته څه شی نوم ورکولی شئ، هغه هم ورکولی شئ. په هغه 13 دقیقې کې ما هم دغه کړی و چې موږ څنګه کولی شو. که یو بل چې کالم تاسې دلته ورځئ، یو بل کالم اډ کوئ، اډ کولی چې همدا کالم سلیکټ کوئ، سلیکټ کړئ دې ځای نه، یا ډیلیټس وهئ، فریز کالم چې دي دا هم کولی شئ، کالم ډیلیټ کولی هم شئ دې ځای نه، او سورټ هم کولی شئ.
د دې ځای نه مثلا اسینډینګ د خوا نه سورټ کوئ یا راځئ ډسینډینګ د خوا نه څنګه کوئ سورټ کوئ 14 تر یو خوا ته زه اسینډینګ کوم همدا زما اسینډینګ صحیح دی د دې طرف نه یعنی بره نه خوا نه زه کوم فلټر یې هم کولی شئ دې نه خوا نه چې تاسې کوم شیان نښه کوئ هماغه درته شو کړي نور درته شو نه کړي صحیح ده انجینر صاحبانو په دا کارونه دې کې څنګه کولی شئ تاسې ترسره کولی شئ ښه انجینر صاحبانو اوس به راشو موږ به هر جوینټ ته خپل الیویشن څنګه کو ور معرفي کو دا ما سره څوم دی دریم جوینټ دی دریم جوینټ زما وګورئ انجینر صاحبان دلته راځم دریم جوینټ مې کوم یو دا جوینټ 2 شو که نه او دا مې جوینټ 3 شو نو زه به سرویس شیټ ته لاړ شم سرویس شیټ کې به مې دریم جوینټ وګورم اول جوینټ دوهم جوینټ دریم جوینټ ما سره څومره دی 2028 صحیح شو هغه نه وروسته تاسې به لاندې راشئ دریم جوینټ ته انجینر صاحبانو دریم جوینټ تا سره چې دی 2026 دی 2026 په همدې شکل سره بل جوینټ ما سره څومره دی 2014 دی 2014 بیا راځم انجینر صاحبانو دلته اخیری جوینټ چې دی زما شپږم جوینټ دی دلته تاسې وګورئ دا ریزروار دی یعنی ریزروار دلته قطع شوی دی که نه وګورئ انجینر صاحبانو شپږم جوینټ ما سره به دلته سوي دلته راشي دلته به د ریزروار ارتفاع ورکوئ ځکه دا خو ریزروار سره وصل دی ریزروار ارتفاع هغسې ده نو دلته به تاسو 2006 ورکوئ صحیح شو انجینر قدرمن انجینر صاحبانو هغه نه وروسته اووم جوینټ دی اووم جوینټ تاسې وګورئ انجینر صاحبانو دا به لږ دلته کم تاسې پې په اسانۍ سره پوه شئ لږ به یې داسې په دې شکل به یې کړم ښه اوس څه کوو انجینر صاحبانو دلته راشئ ریزروار خو شوی دی دا د جوینټ مسله ده دلته راځم اوم جوینټ دی اوم جوینټ زما دا دی اتم 2 دی نهم مې دی دا دی لسم دا دی 11 دا 12 دا 13 دا 14 دا صحیح ده نو زه به راځم اوم جوینټ ته سروې پلاټ ته ځم دلته تاسې وګورئ انجینر صاحبانو دا ما سره اوم جوینټ دی 19 دی څو دی 19 پیپ بیا په دې طرف ما وړی دی نو دې ځای ارتفاع څومره ده 19 صحیح دی انجینر صاحبانو دلته راځئ انجینر صاحبانو 19 ته دا خو شوه بیا دې طرف ته جوینټ راغلی 19 ته سمه ده هغه نه وروسته پیپ مې په دې طرف تللی دی 1903 ده 1903 صحیح شو هغه نه وروسته پیپ زما دې طرف ته راغلی 1901 ده صحیح ده 1901 بیا راځم دې طرف ته 1900 ده پوره او اخیری جوینټ زما کته خواته تللی دی دلته 1895 او بیا هم زما دا جوینټ راغلی انجینر صاحبانو 18 خواته صحیح شو نو دا زموږ چې دی انجینر صاحبانو د جوینټونه دي 14 جوینټ مې همدا و دلته ما څنګه کې انجینر صاحبانو دا ور معرفي کړه جوینټونه مې خپله څنګه کړه د دوی دا ارتفاع ما په متر واغسته که تاسو صرف متر نه ته پې رایټ کلیک کوئ یونټ فارمټینګ ته لاړ شئ انجینر صاحبانو یونټ فارمټینګ کې تاسو کولی شئ دې ځای دا یو سروې فټ ته ملي میټر ده ملي فیټ ته میلز ته چې ملي فوټ ته نه پوهېږم دا څه دی میټر دی کیلومیټر دی انچ دی فوټ دی ډیسي میټر دی سانتي میټر دی په هر شي چې تاسو سره اندازه وي په هماغه شي تاسو څنګه چلی شئ خپله اندازه دلته رسولی شي صحیح دی انجینر صاحبانو نو په دې ځای کې دغه خبرې دي چې تاسو کولی شئ دې ته په ګلوبل ایډیټ کې تاسو هغه ویلیو ورکولی شئ تاسو ته دغه په څو کې شو کړي دې باندې دومره خبرې نه دي په کار دې کې نور دومره څه نشته کالمونه اډ کولی او لکه څنګه مخکې مې چې ویل شي ځای کولی شئ ریسورس کولی شئ چې تاسو سره د ډسینګ د خوا نه شي که د اسینګ د خوا نه شي صحیح ده ګورئ دا تاسو سره واغسل څنګه کړه تاسو سره او ما خپل الیویشن واغست ګورئ چې الیویشن دی 14 خوا نه جوړ شو دې ځای نه هم تاسو څنګه کولی شئ اسینډینګ او ډسینډینګ کوئ صحیح ده بیرته یې زه اسینډینګ کوم تر څو ډسینډینګ صحیح ده جوینټ ورنه شروع شي ښه نو قدرمنو انجینر صاحبانو په دې شکل سره تاسې څنګه وکړو دغه الیویشن ور معرفي کړو کلوز یې کوئ اوس راشئ چیک یې کوو انجینر صاحبانو هر جوینټ باندې کلیک کوئ دلته راځئ فزیکل الیویشن 28 بیا راځئ دلته
په دې کلیک وکړئ. ګوره 2 کلیک تاسو سره وشو نو تاسو دا څنګه دی نه اخلي. دې ځای نه بیا تاسو سره کولی شئ کوم جوینټ ګورئ اول دویم دریم اول جوینټ ګورم. ګوره ډایرکټ اول جوینټ سلیکټ کړئ سره وای اغسته صحیح ده. دریم جوینټ دی دریم جوینټ الیویشن ما سره موجود دی 23 دی. هغه نه وروسته سکیپ وهئ انجن صاحبانو سکیپ وهئ راشئ څلورم جوینټ ته. څلورم جوینټ هم ارتفاع اغستې ده صحیح دی. پنځم جوینټ ته پنځم جوینټ هم ارتفاع اغستې ده. شپږم جوینټ ما سره شپږم جوینټ هم ارتفاع اغستې سمه دی. دلته راشم دې جوینټ ته او 19 ته ارتفاع موجود ده. دلته هم 19 ته صحیح دی. بیا راځم دلته تاسې ګورئ دلته هم 19 ارتفاع موجود ده. دلته هم ارتفاع موجود ده. یو بل طریقه به وکړو انجینر صاحبانو. دلته به تاسې راشئ پلکس ټیبل ته. پلکس ټیبل کې به په څه شي باندې کلیک وکړئ په ایلیمنټ سیمبولوژي ته. ایلیمنټ سیمبولوژي باندې په جنکشن به کلیک وکړئ. نیو به واخلئ انوټیشن به واخلئ. په انوټیشن کې به تاسې دغه کلیک وکړئ د فیلډ نیم ته. دلته به انجینر صاحبانو تاسې اوس هغه خپل الیویشن پیدا کوئ. ډیمانډز دي نو ډیمانډ موډ چې موږ سره هر څه دي اکټیو ټوپولوژي ده یعنې ټوپولوژي د اکټیو ده. دې کې ډیمانډز دي تاسو سره چې ډیمانډز په کوم شکل ښایي. فایر فلو دي در سره. جنرال کې تاسې آی ډي نوډز او دا شیان موږ ټول بیا ایډ کوو لیبلې. دا راځي جیومیټري د ایکس واي ډایرکشن دی. فزیکل باندې تاسې کولی شئ الیویشن یې چک کوئ زون یې چک کوئ. زه غواړم د دې الیویشن چک کړم نور به بیا په آینده کې خبرې کوو. افسیټ د ده څومره ویم دا د 50 متره د اخوی او د وایر افسیټ نه د صفر وي. راځم انجینر صاحبانو دا اپلای کوم. تاسې ګورئ الیویشن دلته راغی خو د پاسه وایم دا د -50 وي صحیح ده. -50 نه دلته به راشم دا به سل کوم چې کته راشي پورته لاړو بیرته یې -100 کوم بیا هم ونه شو -200 چې لږ کته نور هم راشي صحیح شو. ښه انجینر صاحبانو دا صفر کوم صحیح ده په دې شکل. نو دا به اوکې کړئ انجینر صاحبانو. اوس راشئ تاسې وګورئ انجینر صاحبانو هر یو تاسو سره څنګه که دا ګورئ یوازې جنشان د سره ارتفاع واخیسته الیویشن ذخیرې نه ده اخیستې. که غواړئ چې ذخیره هم ارتفاع واخلي نو دلته به راشئ تاسې به دلته به ریزروار پیدا کوئ. ریزروار دا دی رایټ کلیک به پرې وکړئ نیو به کې انوټیشن به یې کوئ. دلته به لاړ شئ انجینر صاحبانو په دې ځای کې به تاسې فزیکال ته راشئ. فزیکل کې به الیویشن واخلئ صحیح ده. دا به صفر کوئ او دا به -200 کوئ صحیح ده انجینر صاحبانو. اوس راشئ وګورئ دا د ریزروار ارتفاع شو. څومره ارتفاع ده 2000 وات. انجینر صاحبانو دلته د صفرونه راغلي که نه. که غواړئ چې دا یوازې صحیح عدد کړئ نو دلته به لاړ شئ تاسې کمانډ ټولز ته فارمټ به یې چینج کړئ. دلته به راشئ یونټ ته. په یونټ کې انجینر صاحبانو تاسو به الیویشن چک کوئ. ځکه الیویشن الیویشن دی دا د انجینر صاحبانو دا متر دی 2 عدد دی دا صفر کوي ورته صحیح ده. دا چې صفر کې معنا دا چې اشارې نښو عدد تاسو ته نه ښایي. چې نه کوي اشارې نښو عدد نه ښایي چې کوي انجینر صاحبانو وګورئ تاسو سره اشارې نښو عدد نه ښایي 2000 وات یا کولی که غواړئ چې اشارې نښو عدد ورکړئ نو ځینې ورکولی شئ 2000 وات یا 2000 واویا 2009 2008 2014 2014 2014 1914 1915 1994 1900 کولی شئ انجینر صاحبانو دا آف هم کوي. دلته به راشئ جنشن ته الیویشن صحیح ده آف شو. دلته به راشئ ذخیرې ته الیویشن دې ځای تاسو ذخیروي الیویشن هم څنګه شوي آف شولې. بیرته کولی شئ دې ځای نه څنګه کوئ آن کوئ. دې ځای نه څنګه کولی شئ آن کوئ. را به شئ جنشن ته صحیح شو انجینر صاحبانو. بیرته تاسو په الیویشن یې څنګه کړئ آن کړلې. الیویشن تاسو سره هم خو دا به اخره کې انشاءالله چې موږ ډراونګ ترتیبول په هغې باندې خبرې کوو هغې کې به دا ټول موږ ورکوو. نو دا انجینر صاحبانو څنګه شو ورته معرفي شو. ښه د دې د معرفت نه وروسته انجینر صاحبانو زموږ راتلونکی درس به چې په خیر سره وي نن ورځ همدومره دی. دا تاسو ځان سره مشق کوئ اساین میټیریل لینت اینډ ډایمیټر. سبا ته په خیر سره موږ په دې باندې کار کوو چې ډایمیټر لینت او میټیریل څنګه ور معرفي کوو. نو په دې به هم د خیره کار کوو. بیا به تاسو ته انشاءالله اخره کې یو بله ویډیو جوړوم چې پمپ څنګه کار کول کی پمپ څنګه کارول کیږي پیاري والونه څنګه کار کول کیږي. اول به خپل کار مخ ته وړو که چېرته ضرورت شي په همدې ځای کې
فشار مو د حده زیاتو نو دلته باید استفاده کوو بیا به د هغه نه وروسته که ونه شو نو یو بل دغه به درته جوړ کړم نو قدرمنو انجینر صاحبانو دا و ستاسې نننی درس هیله ده چې درس تر هغې اخره تعقیب کوئ یوه یادونه انجینر صاحبانو کومه چې دغه زمونږ د یوټیوب کوم چینل چې دی دا د سره حتما لایک کوئ سبسکرایب کړئ د سره په بخښنې او دا ویډیوګانې حتما وګورئ په دې کې تاسو سره د نورو سافټویر ویډیوګانې هم دي آینده هم موږ پلانونه لرو د سیور جیم دپاره همچنان راځو به د خیره بیا به تاسو ته سټارټ پرو موږ څنګه کوو تدریسو سټارټ پرو به هم وي اټاپس به هم وي سیور جیم نور سافټویر ټریننګونه ویست واټر منیجمنټ همدارنګه سټروم واټر منیجمنټ او دې ته ورته ځینې برنامې انشاءالله لرو چې یوازې زه نه یم نور انجینر صاحبان هم دي افغان تک معنا هم دا ده چې افغان تکنیکل انجینیرز دي دا افغان تک انجینیر معنا یعنی افغان تکنیکل انجینیر دي دا یوازې افغانان تاسو ته تدریس درکوي دلته به انشاءالله یوازې زه نه یم نور انجینر صاحبان هم دي زمونږ اصل موضوع او هدف چې دی د افغان تک د انجینیرینګ هدف او موضوع چې ده د افغان انجینرانو د ظرفیت لوړونې برنامې دي یعنی موږ څنګه کولی شو چې د افغان انجینرانو ته دغه ظرفیت لوړونې مسله رامنځته کړو دوی ظرفیت لوړ کړو نو تاسې به حتما دغه افغان تک د سره سبسکرایب کړئ او دغه چینل د سره حتما وګورئ انجینر صاحبانو چې په دې ځای کې ګورئ تاسو موږ سره د یوازې دا نه دي چې موږ درسونه ورکوو کولی شو تاسو سره د وطن ښایسته ښایسته ویډیوګانې زموږ ملګري شیر کړي زه خپله سره شیر کړم په دې شکل موږ سره ګوره تاسې واټر جیم کلاسونه دي کرپ واټ لوستلی شئ سروې برخه کې موږ سره دي همدارنګه موږ سره نور موضوعات هم دي دا ټول د سره وګورئ انشاءالله چې نور درسونه به هم موږ شروع کوو تر هغې مو په متعال رب سپارم د برکتونو ډکه روژه ولرئ د الله په امان